أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورة اسراء آیت نمبر 23 آیت 23 نه تر 32 پورې به انشاءالله د دې درس موږ وایو او دا قرآنیک ورژن ده د تورات د لسو چې کوم حکمونه په تورات کې ورکړي موسی علیه السلام ته دا د هغه قرآنیک ورژن ده 10 کمانډمنټس چې کوم دي په تورات کې الله تعالی موسی علیه السلام ته په تختیانو باندې ورکړی نو د هغه درس دلته هم راغلی لس حکمونه وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه د تاسې رب دا شی لیکل کړی ده فرض کړی ده الله تعبدو چې نه به کوئ تاسې بندګي الا ایاه مګر صرف د هغه وبالوالدین احسانا او د والدین سره حسن سلوک اما یبلغن که ورسیږي هغه عندک د تا سره الکبر احدهما زاړو عمر ته په دواړو کې یو او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما نو هغو ته مه وایه اف ولا تنهرهما اف مه ورته کوئ یعنې د هغو بېعزتي ونه کوئ ولا تنهرهما او مه هغه ریجیکټ کوئ د هغو نه مخ اړوئ پرېږدئ یې وقل لهما قولا کریما او ما او د هغو سره په کریم طریقه باندې تاسې گفتگو وکئ معروف طریقه قرآن مجید کې تقریبا 4 جیو کې د الله تعالی د والدین په باره کې حکم ورکړی د والدین په باره کې حسن سلوک یې ښوولی الله تعالی او اطاعت نه ده راغلی د اطاعت اطاعت الفاظ په سوره لقمان کې الله تعالی وایي چې تاسې د هغه نفر اطاعت وکړئ چې چا د مال لاره رانیولې باقي د والدین سره معروف طریقه باندې تاسې زندګي تېره کړئ او سوره عنکبوت کې هم دا درس راغلی او الله تعالی وایي چې که والدین تاسې ته د داسې چې شي حکم درکړي چې هغه د الله او د الله د رسول په خلاف وي د اسلام د دین په خلاف خبره وي نو تاسې بیا د هغو اطاعت مه کوئ باقي والدین که تاسې ته ښه خبره وکړي چې د اسلام او د دین د چوکاټ د نینیا خبره وي نو نور علی نور باید تاسې د هغه خبرې اطاعت وکړئ او د هسې که هر کس وي که اجنبي کس هم وي تاسې د هغه اطاعت باید وکړئ که د هغه خبره د اسلام د دین د چوکاټ د نینې وي یعنې د حق خبره تا ته هغه کوي نو اطاعت د هغه نفر په کار ده باقي د والدین سره حسن سلوک که والدین په زندگی کې د تاسې سره زاړه عمر ته ورسیږي نو د هغو سره ډېر ایکسټرا باید تاسې د هغو کیر وکړئ د هغو عزت وکړئ ریسپیکټ یې وکړئ نو الله تعالی د خپل حکم نه بعد د خپل حق نه بعد د والدین حق ښیي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا نو د الله تعالی وایي چې د ما سره څوک شریک نه کوي نمبر 1 لکه شاته موږ په دې درس کې وویلې سوره اسراء آیت نمبر 22 لا تجعل مع الله الها آخر فتقعد مذموما مخذولا د الله سره بل اله چې داسې جوړ نه کوي وبالوالدین احسانا او د والدین سره حسن سلوک اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما والدین که د تاسې سره زاړه عمر ته ورسیږي دواړه یا یو نو هغو ته اف هم مه کوئ یعنې د هغو بېعزتي ونه کوئ د هغو باندې لاس چک نه کوئ د هغو سره کوم جنګ ونه کوئ د خولې بحث په دې حساب باندې چې د هغو زړونه ور ازار نه کوئ ولا تنهرهما او هغه ریجیکټ نه کوئ پرې نه ږدئ د هغو نه مخ مه اړوئ هېڅکله هغه تاسې سره گفتگو کوي وقل لهما قولا کریما او د کریم طریقه معروف طریقه باندې د هغو سره خبره تاسې کوئ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه او ورته ټیټوي لهما هغو دواړو ته جناح الذل من الرحمه جناح خپل وږي خپل شولډرز ورته ټیټوي الذل من الرحمه د رحمت په تقاضا باندې په ډېر عاجزي باندې هغو ته درېږئ یعنې دلته معنا داسې ورکوي چې والدین ته مخامخ چې کله تاسې گفتگو سره کوئ خپل شولډر یعنې چې تاسې وږي دي هغه ورته ټیټي ساتئ داسې په عاجزي باندې دا د عاجزي علامت ده یعنی مکمل رکوع مه کوئ یعنی لږ عاجزي باندې تاسې ورته درېږئ چې هغه وپوهېږي چې زوی د ما ولا
ریسپیکټ کوي، عزت مې کوي. وقل رب ارحمهما، او وایي یا رب ارحمهما، په دواړو باندې رحم وکړي، کما ربیاني صغیره، څنګه چې دوی په ما باندې رحم کړی و چې کله زه صغیر وم، وړوکی وم. یعنې چې کله زه وړوکی وم ما تربیه یې وکړه، ما ته یې د زندګي لار راوښوله، ما خوراک چښاک په دې باندې دوی مصرف کاوه، نو زه یې رالوی کړم. نو یا الله اوس چې که د دوی زه خدمت وکړم، هغه خدمت یې نسم اجر چې د دوی کوم د هغه نسم ورپوره کولی. لہذا یو لاره یې داسې د الله تعالی نه انسان دعا وغواړي د والدین په حق کې، او دا ډېره ښایسته دعا هم ده. رب ارحمهما کما ربیاني صغیره. که هغه ژوندي نو دا دعا ورته کوي، او که وفات سوي یم رب ارحمهما کما ربیاني صغیره، دا دعا ورته کوي. په خپل اذکار کې باید انسان دا دعاوې شاملې کړي. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، د تاسې رب ښه واقف دی د تاسې په نفوس کې څه شی دي، تاسې په زړو کې، په سینو کې. ان تکونو صالحین، که تاسې وي صالحین، یعنی د تاسې په زړو کې صالح اصلاح وي، تکبر نه وي په تاسې کې. فانه کان للاوابین غفور، نو الله تعالی هم د داسې اوابین په حق کې غفور او رحیم ده. اوابین چاته ویل کېږي؟ یو خلکو ته چې ډېر زیات رجوع کوي بیرته د رب طرف ته. د دې آیت دلته معنا چې شی ده چې یعنی والدین کله کله که ته حکم رد کوي، نو الله تعالی د تاسې د زړونو خبر ده. یعنی د دنیاوي معاملات کې که کله د پلار یا د مور خبره رد کوي چې په هغه کې ته معلومات ډېر لري، نو ته ورته ویلی سي چې یعنی یا مور یا پلار جانه چې په دې کې ولا دا رقم ده، په دې کې د ما تاوان ده، یعنی په دې شي کې زه ډېر پوه یم، په دې کې زه یعنی د دنیا د لحاظ نه دا شی ډېر اوس ماته معلوم ده، نو دا زه داسې نسم کولی، داسې کېږي دا شی. نو هغه مشکل نه ده. داسې زاړه والدین چې کله وي هغو ته دوا ورکول، دا رقم بل میډیسن، داسې یو شی چې هغه یې نه استفاده کوي، یا په خوراک کې هغه نه کوي، احتیاط نه کوي، نو په زور باندې هغو ته د خوراک احتیاط ورکول او خوراک ورته راجع کول، نو په دې کې که تاسې لږ پرې سخت هم سئ، نو هغه مشکل نه ده. ولې الله تعالی وایي د تاسې په نفوس کې څه شی دي د هغو نه موږ واقف یو. یعنې تاسې کوم په زړه کې د دوی دپاره بې عزتي نشته، بلکې د دوی په ښه ګډه باندې دا خبره تاسې ورته کوئ، تاسې کیر ساتئ، نو هغه مشکل نه ده. او بل د دې آیت دا معنا هم ده، انسان په زندګي کله غلطیانې کېږي، یو انسان هم پرفیکټ نه ده، هر انسان غلطیانې کېږي. کل بني آدم خطاء و خیر الخطائین توابون. محمد صلی الله علیه وسلم حدیث د بني آدم ټول اولاده چې د خطاکار ده، دې کې بهترین خطاکار هغه دی چې په کثرت باندې توبه کوي. نو دا رقم که کوم سچویشن کې تاسې د هغو خبر رد کوئ معروف طریقه باندې، مشکل نشته د دنیاوي معاملات کې، نو هغه تاسې رد کولی سئ. او د نفوس نه د تاسې الله تعالی د تاسې د نفوس نه خبره ده. داسې کله کله که د تاسې نه کومه غصه سوي یا داسې خبره تاسې نه وتلي چې د هغو زړونه ازار سوي، حالانکې د تاسې په زړو کې داسې شی نیت مې نه وي، د تاسې نیت پاک وي، صالحین وي، خو داسې انسان د کله کله خطا ځینې وسي، نو الله تعالی د داسې بیرته توبه که وباسئ، تاسې الله تعالی داسې اوابین په حق کې غفور ده. نو انسان خطا کېږي، د هر انسان نه مشکل نشته، بیرته انسان باید توبه وباسي. للاوابین غفوره. همچنان په زندگی کې نور معاملات کې تا نه خطا وسي، دي حقوق العباد کې، حقوق الله کې، د الله په حقوق کې کومه خطا که وسي، نو الله تعالی وایي ان تکونوا صالحین فانه کان للاوابین غفوره. کله کله شیطان دا وسوسه انسان ته راچي چې ته خو ډېر ګناهګار یې، خو داسې تا خدای معاف کړي، ته خو ډېر ګناهګار یې، دومره لمونځونه دي قضا کړي دي، دا دي کړي دي، هغه دي کړي دي. نه، الله تعالی هر وخت خپل آدم ته، خپل انسان ته چې کوم ته جوړ کړی ده، استغفار وکړي، د الله تعالی په جناب کې، د الله تعالی په جناب کې دی وزاړي او دی خپل مشکل ورته پیش کړي او توبه وباسي، نو الله تعالی داسې ډېر خوشحاله کېږي او معاف کوي. هغه غفور الرحیم، د هغه نام الغفور الرحیم ده. وآت ذا القربى حقه والمسکین، او قرابتدار ته د هغو حق ورکوي، والمسکین او مسکین ته، وابن السبیل او د راه مسافر ته، ولا تبذر تبذیرا، او خپل پیسه چې د دولت د نمود و نمایش دپاره مه مصرفوئ، مه بربادوئ، یعنی شومنټ دپاره. نو الله تعالی د خپل اول حق یې ښوولی، د هغه نه بعد د والدین حق یې ښوولی، د هغه نه بعد وآت ذا القربى. دا د محمد صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم د په هغه کې هم راغلی چې یو صحابي پوښتنه د ده نه وکړي چې یا رسول الله وسلم په ما باندې د ټولو کې زیات حق دی چا ده، نو دی ورته ووایي د والده شریف، د تا د مور، دوم نمبر باندې د تا د مور، دریم نمبر باندې د تا د مور، څلورم نمبر باندې د تا د پلار، پنځم نمبر چې هغه کله پوښتنه وکړي نو دی ورته ووایي چې د تا د قرابتدار، یعنې چې کوم تا ته نږدې رحمي رشتې دي، یعنې ورور، خور،
هغه نه به هم چنان داسې سوکه ترونه مماګان راځي دا رقم. نو په دغه ترتیب باندې د دغو حقوق ور ادا کړم. نو دلته هم د والدین نه بعد د قرابتدارو حق راغی. بیا مسکین دی و بیا وابن السبیل دی. مسکین چاته ویل کېږي؟ غریب ته ویل کېږي. مسکین هغه نفر ته ویل کېږي چې په خپله سوال نه کوي چې تا ته سوال وکړي چې ما ته شی راکړه، بلکې هغه چوپ وي خو هغه به ته د مخ نه به یې وپېژنې. او مسکین د مسکنت نه وتلی دا څه معنا ورکوي دا لفظ چې یعنی بې همتي ته دا وایي. ډېر خلک داسې وي چې روغ رمټ وي، لاسونه پښې هر شی صحیح وي، خو قوت ارادي یې ډېره ضعیفه وي. نو د هغې د وجې نه دی غریب پاتې شوي، نو هغو ته مسکین ویل کېږي. د هغو سره کومک کول. وابن السبیل او د راه مسافر سره. راه مسافر یعنی کوم سفر باندې ده چیرې قیام وکړو په جومات کې دا رقم ته ډوډۍ دې وروړه، پیسو کومک دې د هغو سره وکړو، یعنی ضرورتمند ده دا رقم. نو د هغو سره د هغو حق هم ورکوي. ولا تبذر تبذیرا، او خپل پیسه بېجایه مه مصرفوئ. تبذیر چې یو اسراف ته په قرآن مجید کې راغلی، وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين، سوره اعراف کې راغلی. نو دلته یو اسراف ته یو تبذیر. تبذیر د اسراف نه هم غټه ګناه ده. اسراف هم کبایر ګناه کې راځي، تبذیر دغه نه هم غټه ګناه ده. تبذیر چې ته ویل کېږي چې ته پیسه د دې شومنټ دپاره یې مصرفوې، بربادوي چې خلک وویني چې ولا ته پیسه داره یې. په دې تبذیر ویل کېږي او دا د شیطان ورونه دي. اسراف چې ته ویل کېږي، اسراف دته ویل کېږي چې ته یو د یو شي ضرورت لري، لکه ډوډۍ د تا ضرورت ته خو د حد نه زیات په هغه باندې مصرف کول. یعنی په یو دو ډوډیو باندې یعنی ډیشز باندې د تا خېټه مړېږي، خو ته 10 قسمه ډیشونه دې ځان ته تیار کړي دي او هغه ټول بیا ویسټ شي. همچنان موټر د تا ضرورت ته یو موټر هم د تا کفایت کوي، خو تا ځان ته 2-3-4 موټرې دې درولي دي. دې ته اسراف ویل کېږي. کالي د تا ضرورت ته خو تا المرۍ د کالو نه دې ډکه ده، هره ورځ ته کالي ځان ته کوي، هره جمعه، نو دا هم اسراف کې راځي. صحیح سو. نو دا رقم اسراف دته ویل کېږي. یو شی د تا ضرورت ته دغه نه زیات په هغه باندې مصرف کول دا اسراف سو. او مبذر چاته ویل کېږي چې ته خلکو ته د شومنټ دپاره پیسه پې بربادوي، یعنی ځان ورته ښکاروي. په واده کې د دومره مصرف پې کړی د خپل لور یا د زوی په واده کې چې خلکو ته ښکاره کړي چې زه داسې پیسهدار یم، او دا ډېر سخته ګناه لري. ولې دا دي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. الله تعالی وایي چې مبذرین چې دي د شیطان ورونه دي. وکانه الشیطان لربه کفورا، او شیطان د تا د رب ډېر ناشکره و. نو داسې خدم ناشکره دي، داسې خلک چې کوم دي ناشکره دي. څنګه چې په هغه معاشره کې به داسې غریب خلک به هم اوسي، طبقه به هم اوسي، نو هغه چې کله دغو خلکو ته ګوري چې په ودو کې دا داسې مصارف کوي، بېجایه مصرف، او د هغو په کورو کې به هم کېدی شي د هغو زمن به وي یا به یې لورانې وي چې د هغو ودونه به نه کېږي، دومره پیسه به دی نه لري. او دلته چې دا خلک بېجایه مصرف چې کوي چې دا کوم مبذر دي، هغه که دغه بېجایه مصرف دغو خلکو ته ورکړي، د دغو خلکو به زندګي پې جوړه شي. نو د هغو خلکو په زړو کې به دغو خلکو ته د پیسهداره چې کوم دي، دغو په زړو کې به دوی ته رحم پیدا شي، مرګرتیا به پیدا شي، که به نور نفرت ورته پیدا شي، سل به نفرت ورته پیدا کېږي. او شیطان خو غواړي دغه چې د مسلمان په زړه کې یو بل ته بغض وساتي، نفرت وساتي. شیطان خو دې شي باندې خوشحاله کېږي. نو په دې باندې الله تعالی دلته وایي دا د شیطان ورونه دي مبذر. ولې په هغه معاشره کې غریبه طبقه هم اوسي، نو د هغو په زړو باندې به بیا کوم شی تېرېږي، هغه خدای د هغو نه واقف ده، هغو باندې به ډېره سخته تېرېږي. لہذا باید ډېر انسان احتیاط وکړي چې کوم مراسم دي، چې کوم هغه مراسم په ودو کې داسې نور چې کوم محفلونه یي بېجایه، په هغو کې بېجایه مصرف کول، خپل ځان ښکارول، دا ډېره سخته ګناه ده. او د شیطان ورونه دي. دا شیطان ورور چې سوی نو ختم سوي. نو الله تعالی دې موږ د دې نه وساتي. دا مال ته باید په غریب و مسکین کې واتې د القربه پورته راغلی یم، داسې په هغو قرابتدارو چې خپل قرابتدار کې وګوري چې کوم دا غریب دی، د خپل لیول نه لږ ټیټ دی، هغو سره کومک وکړه چې راجګې کړي په معاشره کې. واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. او که کله ته د هغو نه اعراض هم کوې، د دغو خلکو نه، مسکین غریب نه، قرابتدار نه، که اعراض هم کوې د پیسو په معامله کې، ولې چې ته په خپل استغاثه لرې، د الله د رحمت امید لرې، ته په خپل یعنې تنګ دسته یې. واما تعرضن، که اعراض د هغو نه کوې، عنهم د هغو نه، ابتغاء رحمت، په خپله یعنی په دغه هغه کې یې چې د الله رحمت په تا باندې موسي، من ربک ترجوها، او د الله د رحمت امید لرې چې ته یعنی خدای که تا غني کړي، ته هم د هغو سره کومک وکړې. فقل لهما قولا میسورا. نو د هغو سره په میسور طریقه باندې هغو سره وغږېږه، جواب ورکړه بیرته چې ولا وروره زه پخپله تنګ دسته یم، یعنې مثال د ما په وس کې نه دي پوره،
نو مشکل نه ده، خو دې هغو ته ښایسته خبره وکړه. قرآن مجید په سوره بقره کې راځي چې الله تعالی وایي ای ښه خبره کول، ښه خبره یو چاته کول لا بهتره ده د هغې صدقې نه چې ورخوی کې دوه درې خبرې م ورته وکړې، غوسه م ورته وکړې یا کنځا ورته وکړې، نو هغه صدقې نه بهتره ده چې ته ښه خبره ورته وکړه. که شی نه ورکوي ښه خبره ورته وکړه. ولا تجعل یدک مغلوله، او مه جوړوه خپل لاس د خپلې غړۍ سره الی عنقک، د خپلې غړۍ سره خپل لاس مه بندوه. ولا تبسطها، او مه یې خلاصوه کل البسط، مکمل چې ته خلاص کړې. فتقعد، بیا به ته ناست یې ملوما محسوره، ملامت زده او محسور، او ته به بیا پښیمانه ناست یې. سبحان الله، دا ډېر ښایسته آیت په دې کې الله تعالی میانه روي ښوولې ده چې خپل لاس یې د غړۍ پسې مه نښلوه، معنا دومره بخیلي مه اختیاروه چې معنا د دغه لاس نه خو شی وځي نه. دومره بخیلي مه کوه او دومره لاسونه مه خلاصوه بیخي چې ته کله کله انسان ته نیکي جذبه راشي او ټول خپل مال په غریب و مسکین کې قرابتدار کې مصرف کې او د ده سره پخپله هېڅ شی هم نشي پاتې. مه داسې کوه او مه خپل لاس د غړۍ سره بندوه، یعنې مه بخیلي اختیاروه او مه یې بیخي لاسونه خلاصوه. بیا به ته ناست یې فتقعد ملوما محسوره، ملامت زده او پښیمانه. کیدای شي بیا وروسته تا ته دا پښیماني هم پې در راسي چې دا ما څه شی وکړلو. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، باقي د تا رب بسط کوي، کشاده کوي رزق چې چاته وغواړي، لمن یشاء چې چاته وغواړي، ویقدر او چاته چې وغواړي تنګېږي، ناپ تول کې ورکوي. دا د تا د رب معامله ده. لکه پورته څنګه راغی نو دومره بخیلي کوه او مه دومره لاسونه خلاصوه. کله کله انسان ته دا جذبه راسي چې دغه قرابتدار مې ډېر کته د لیول باندې، ډېر غریب ده، راځه د دې سره مکمل زه کومک وکړم، ډېر کومک ورسره وکړم چې راپورته یې کړم بیخي، چې هر څومره دی کومک ورسره کوي هغه د هغه خپل لیول نه راپورته کېږي. نو الله تعالی دلته وایي د رزق د کشادګي اختیار ته نه لرې، دا د تا د رب معامله ده. ته خپل کومک کوه، ته خپل محنت کوه، څومره وس لري د وس مطابق ته کوه، د خدای په لاره کې مصرفوه. باقي د تا رب د هغه چې یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، چاته یې بسط کي ورکشاده یې کي، چاته یقدر کي ورکم یې کي یا ناپ تول کې ورکوي. انه کان بعباده خبیرا بصیرا، بېشک د تا رب چې ده هغه باخبر هم ده د خپل بندګانو نه او بصیر هم ده، ویني یې هغه ته ښه معلومات چې چاته زه څومره ورکم. لهذا دا معامله ته په رب باندې پرېږده، ته خپل وس په مطابق کومک کوه. ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، بل حکم الله تعالی وایي چې هرګز قتل نه کوي خپل اولاد د دغه د غربت د ویرې نه قتل نه کوي. نحن نرزقهم، هغو ته رزق موږ ورکو، و ایاکم او تا ته یې موږ درکو. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، بېشک د هغو قتل کول ډېر عظیمه ګناه ده. د محمد سلم په وخت کې او د اسلام نه په مخکې چې محمد سلم دنیا ته نور راغلی، دغه نه په مخکې په عرب کې دا معاشره وه چې هغو به خپلې لورانې قتل کولې. نن سبا کې چې کېږي ابورشن ډېر زیات شوی د مسلم کنټریز کې هم کېږي. په قرآن مجید کې آیت هم راغلی دی چې په هغو معاشره کې د عرب په معاشره کې به چې د چا لور پیدا سو مخ به یې تورو او ځان سره به یې سوچ وایو چې دا اوس په تراب کې په خاوره کې چخ کم څه یې ورسره وکړم. په مخ کې اوس هم دا شی موجود ده، په اطراف کې دا حساب شته چې د چا لور پیدا شي نو ډېره په کته سترګه ورته ګوري. او بل د اولاد دا ویره لري چې د غربت ویره لري چې د دغو تربیه، د دغو چې کوم مصارف دي، د وړکي اور کې چې کوم مصرفونه دي ډېر زیات دي، نو دا به د کوم ځای نه پوره کېږي. د ویرې نه د اولاد نه راوړي، د اولاد د درولو چې کوم میتډز دي نو هغه استفاده کوي خلک په دغه نیت باندې چې د دغه تربیه او د دغه چې کوم مصارف دي هغه به زه څرنګه کوم، زه یې نسم افورډ کولی، زه خپل ځان او د خپلې ښځې نسم افورډ کولی، نو د اولاد به څرنګه افورډ کوم. که په دغه نیت باندې د تا حساب او اولاد ته بندوي نو دا سخته کبایر ګناه کې راځي. ولې الله تعالی وایي نحن نرزقهم وایاکم، رزق د هغو د موږ په ذمه ده او د تا رزق هم د موږ په ذمه ده. دا فکر مه کوه چې ته ګټې ولا ته پیدا کوي، نه، ته محنت ته کوي، فضل چې ده موږ یې د خپل طرف نه درکوو، رزق موږ درکوو. موږ کولی چې ډېر خلک محنت هم کوي، خدای ډېر کم رزق ورکوي یا بیخي یې ورکوي نه. نو د الله تعالی دا سیستم یې چې د دنیا جوړ کړی ده په دې کې چرندو پرندو حیواناتو ته رزق ورکوي، نو ما او تا ته به یې نه کېره،
نو باید په دغه نیت باندې که ته بندوي نو دا سخته ګناه ده. باقي ته په دغه نیت کې که د دغه شي وي چې تا ته ډاکټر ویلي چې د تا د فامیل مشکل ده، یعنې هغو ته خطر ده، د زندګي خطر ده، ته باید نور اولاد نه راوړې، بیا خو صحیح ده، د دغه حد پسې صحیح ده. که هغه رقمې بیا ته کنټرسپټ کوم میتډز دي هغه که ته استفاده کړې نو بیا سمه ده. باقي د غربت د ویرې نه که ته بندوي یا ابورشن کوي نو دا عظیم ترین ګناه ده، خطئا کبیره، ډېره غټه ګناه ده. ولا تقربوا الزنا، او بل حکم الله تعالی وایي چې هرګز ورنږدې نسئ زنا ته، انه کان فاحشه وساء سبیلا، بېشک دا ډېر د فحش کار ده، وساء سبیلا، او ډېره غلطه لاره ده. نو الله تعالی وایي چې د زنا ته ورنږدې نسئ، بلکې دې نه یو په ډسټنس باندې تاسې خپل ځانونه وساتئ. که یو ورته تاسې ورنږدې سوئ بیا د دې کنټرولول ډېر مشکل ده. او د دې موضوع چې دا په قرآن مجید کې په سوره ال عمران کې الله تعالی وایي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الله تعالی وایي چې موږ بیوټیفای کړی ده د خلکو دپاره د شهوت مینه. په هغې کې اول نمبر باندې ښځې دي، دوم نمبر باندې زمن، بیا دا پیسه او دولت او ځمکې او دا رقم موټرې او په هغو وختو کې به اسان اوس موټرې دي. نو دا چې کوم الله تعالی ښوولی ده چې موږ بیوټیفای کړی دی، په اول نمبر باندې شهوت تقاضا یې ښوولې، او دا ډېره قوي جذبه ده، ډېر پوټنټ جذبه ده. د دې لپاره باید د دې چې کوم د احتیاطي تدابیر چې کوم دي هغه هم ډېر پوټنټ دي، باید ډېر قوي آلات ته استفاده کړي چې دغه نه ته په یو ډسټنس باندې ته خپل ځان وساتې. هغه شی دی چې واده باید ډېر ارزانه سي، واده ډېر اسانه سي. محمد صلی الله علیه وسلم احادیث دي په دې باره کې چې بهترین نکاح هغه ده چې په هغه کې حق مهر کم وي. بل حدیث ده چې بهترین نکاح هغه ده چې هغه ډېر ارزانه وي، اسانه وي. نن سبا نکاح دومره سخته سوې ده چې د واده لارې ډېرې سختې کړي دي موږ پخپله، او د زنا لارې اسانه دي. واده چې کوم حلاله لاره ده هغه که اسانه سي، د زنا به پخپله سختې سي. نو دا رقم نکاح باید ډېر ارزانه سي، اسانه سي. نو په دې باندې باید موږ فکر وکړو. او نن سبا معاشره چې کوم طرف ته روانه ده، د یورپا او د ویسټ کنټریز چې کوم دي هغه غواړي دغه چې د هغو څرنګه بربادي راغلې ده او د هغو کې د پلار معلوم نه وي، حرامیانو باندې د دوی تعداد زیاتیږي. نو هغه غواړي چې په دغه ملکو کې، مسلمان ملکو کې نه چې کوم دا لیک پاتې دي، دا لیک چې اسلام کې پاتې ده، غواړي چې په دغو کې هم فحشي راولي. او فحشي هغه د کبایر ګناهو کې راځي چې دا چې کله په معاشره کې زیاته سي نو معاشره کې چې کوم د بې غیرتي زیاتیږي. د هغه سره چې ده چې کوم نوې طبقه ینګ جنریشن ده په هغو کې مسکنت راځي، او رقم بې همتي راځي، همت بیا نه لري، هغه بزدل قوم هغه بیا پورته راځي. دا ډېر زیات وجوهات لري. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، بل حکم هرگز قتل نه کوي یو نفس چې هغه الله تعالی حرام کړی ده الا بالحق، مگر د حق سره. حق سره ته قتل کولی سي، حق سره څلور جایه کې ته حق لري چې قتل کې. یو قصاص قانون چې کوم دی، یعنې چې چا قتل کړی ده هغه قاتل باید راونیول سي او هغه قتل سي، قصدن یې که قتل کړی وي. دوم نمبر حربي چې کوم کافر ده په جنگ کې هغه ته قتل کولی سي. دریم نمبر که یو سړی واده یې کړی یا یوه ښځه واده یې کړي او زنا ځینې وسي نو رجم کیږي به. او څلورم نمبر باندې مرتد په اسلام یې راوړی ده او د هغه نه بعد بېرته کفر ته واوښت نو هغه مرتد که اسلامي معاشره هغه دی ګیر کړي نو د هغه قتل هم حق باندې ده. نو د هغه نه علاوه که ته دغسې یو مظلوم قتل کړي، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل، لہذا که چا قتل کو یو مظلوم فقط جعلنا نو موږ جوړ کړی د ولی د هغه وارثان چې کوم د هغه دي د مقتول سلطانا اتھارټي موږ ورکړې ده، فلا یسرف فی القتل، هرګز نو هغه هم اسراف باید ونه کړي په قتل کې، نو کان منصور او د هغه باید کومک وسي. لهذا دلته الله تعالی وایي چې کوم د مقتول ورثه دي د هغه باید دولت کومک وکړي چې نفر قاتل ورته را پیدا کړي، بیا اختیار مکمل ورثه یې لري چې هغه یې که معاف کوي هم ښه په ښه، که یې قتل کوي هم حق لري، او که فدیه هم پرې اخلي هغه د هغو کار. باقي د حکومت پلار ته اختیار نه ده چې حکومت یې معاف کړي نفر چې کوم قاتل ده، دا اختیار الله تعالی چاته ورکړی دی؟ ورثه ته یې ورکړی دی د مقتول. او انه کان منصورا، او د هغه چې کوم ورثه دي د مقتول د هغو باید کومک هم ته وکړي.
او په دې کې یو بل شی ډیر مهم ده چې کوم قاتل یې هغه خو وتښتي، لہذا د مقتول ورثه چې کوم دي هغه راجګ سي د قاتل فامیل کې چې کوم خلک دي هغه قتل کی. نو دلته الله تعالی ښیي فلا یسرف فی القتل، قتل کې تاسې مسراف ونه کوئ، یعنې داسې نه وي چې هغه یو قتل کړی تاسې د هغه د فامیل 2 قتل کوي، نو دا ناحقه ده. هغه قاتل ته حق لري چې هغه راګیر سي، حکومت یې راګیر کړي یا ته که خپله راګیر کړي هغه قتل کولی شي. باقي د هغه خور یا د هغه مور یا د هغه ورونه یا د هغه پلار ته حق نه لري چې هغه ته قتل کړي. د هغه چې کوم لورانې وي یا کومې خوندې وي هغه دوی په زور باندې په خپل نکاح کې واخلي او د هغو سره بیا ټول عمر زیاتي کېږي. دا ډېر عظیم ترین ګناه ده، دا ډېر سخت اسراف ده. الله تعالی به بیا د دغو داسې خلکو سره حساب کوي. الله تعالی وایي چې داسې اسراف هم تاسې په قتل کې ونه کوي. بلې دا معنا هم ده چې څرنګه هغه قتل کړی هغسې باید دا نفر هم قتل سي، نه داسې چې په هغه باندې ته ظلم وکړي، هغه سوکه ټارچر کوي بیا یې قتل کوي، یعنې ټارچر یې نه کړي. څرنګه چې دی ټارچر کړی، څرنګه چې دی قتل کړی، په هغه ترتیب باندې باید دا قتل سي، یعنې پانسۍ سي. نو فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، نه د هغو ورونو ته حق لري چې د هغو ورونه ور قتل کړي، نه د هغو خوندې یا د هغو لورانې ته په خپل واده کې یعنې هغو باندې بیا ټول عمر ته ظلم کوي، او پښتو کې بیا ورته وایم په بدو کې واده کړي ده. ولا تقربوا مال اليتیم، بل حکم الله تعالی وایي هرګز ورنږدې نه سئ مال الیتیم، د یتیم مال ته، الا بالتي مګر ورنږدې سئ هي احسن طریقه باندې، حتی تر هغه وخت پورې یبلغ اشده چې ورسېږي هغه پختګي ته. واوفوا بالعهد، او عهد پابندي وکړئ، ان العهد کان مسؤولا، بېشک د عهد چې کوم ده د هغه مسؤلیت ده، پوښتنه به کېږي. نو الله تعالی دلته وایي چې د مال یتیم مال ته ورنږدې هم نه سئ. قرآن مجید سوره نساء کې 2-3 ځایه راغلی ده چې یو ځای کې راځي الله تعالی وایي هغه کسان چې د یتیم مال خوري په خپلو خېټو کې ور جمع کوي، او د یتیم د مال تاسې پاسداري وکړئ او د هغه مال په هغو باندې مصرف کړئ په احسن طریقه باندې، او چې کله هغه پختګي ته ورسېږي بېرته یې ورکړئ. نو هي الا بالتي هي احسن نه مراد دا ده. په بل ځای کې راځي د تا په کفالت کې یو یتیم ده او د هغه پلار وفات شوی او د هغه ډېر مال یې پرېښی، نو د هغه ته کفالت کوي، په هغه یتیم باندې ته مصرف کوي، د هغه خوراک چښاک، د هغه تربیه، د هغه درس، د هغه باندې مکتب، د هغه پوهنتون د یونیورسټي حساب کتاب ته بیا هغه کوي. نو په دې ضمن کې دا مال هم ورته ساتلی ده. که ته پخپله غریب یې نو ته هم په هغه مال کې لږ شی د سیلري غوندې اخیستلی سې، ایز ا سیلري خپل ځان ته لږ معاش کې ټاکلی سې او لږ کې اخیستلی سې معروف طریقه باندې. او که ته پخپله غني یې نو په هغه مال کې به هېڅ شی هم ته نه اخلي. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، تر یو وخت پورې چې هغه پختګي ته ورسېږي. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، او د عهد پابندي کوئ چې د عهد مسؤلیت ده. هر چا سره چې دا عهد کړی وي د هغه باید ته پابندي وکړې او د هغه مسؤلیت ته د تا نه به پوښتنه کېږي. واده چې د پخپله دا هم یو عهد ده، یو سوشل کانټریکټ ده چې ښځه او سړی په خپل مابین کې سره کوي. نو دا کانټریکټ هم باید دواړه وساتي، میړه خپل حقوق ادا کړي، ښځه خپل حقوق ادا کړي. کانټریکټ داسې څوک هم مات کړي ګناه په هغه نفر باندې ده. دا هم یو رقم عهد ته کوي. همچنان په زندگی کې چا سره ته بزنس کوي، په چا سره ته دغسې نور معاملات دي وي چې عهد د هغو سره وکړې، نو هغه عهد باید سر ته ورسوي. که وړوکی عهد وي که غټ عهد وي، د دې مسؤلیت ده. او الله تعالی یې چې د دې پوښتنه به کېږي. دغسې د الله تعالی سره موږ تاسې عهد کړی ده، ایاک نعبد و ایاک نستعین، د تا هی بندګي کوو او د تا هی به بندګي کوو او کړې مو ده، او د تا هی نه به مدد غواړو بای و ایاک نستعین. نو موږ خپل ځانو سره باید فکر وکړو چې موږ بندګي د الله تعالی واقعي کوو، د هغه هی نه مدد واقعي غواړو که د بل چا نه غواړو. مدد دپاره موږ امریکا ته چیغې وایو یا بل کوم هغه ته کفارو چې کوم دي هغه موږ اولیا کړي دي خپل د مدد دپاره، هغه د موږ اولیا دي. نو الله تعالی دا هم یو عهد چې د الله تعالی سره موږ هره ورځ تازه کوو په لمانځه کې، ایاک نعبد و ایاک نستعین، او بیرته یې مات کړو. نو د عهد پابندي په هر حال کې چې د هر چا سره یې موږ کوو. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې عهد پابندي مو وکړو او د دې مسؤلیت. واوفوا الکیل اذا کلتم، او ورکوئ مکمل کیل، میجرمنټس چې کوم ته ورکوي، یعنی ترازو، اذا کلتم چې کله ته ورته وزن کوي، وزنوا بالقسطاس، او وزن مکمل سیخ یې ساته، المستقیم سیخ ترازو ساته. ذلک خیر، په دې کې خیر هم ده، تا ته بهتري ده، و احسن تأویل، او چې کوم ګټه درته کې پاتې شي په هغه کې تأویل چې کوم درته پاتې هغه احسن ده، هغه بهتر ده.
نو د شعیب علیه السلام قوم چې کوم وو هغه هم په ناب تول کې کمی کوله او همچنان نن سبا په ناب تول کې خو بیخي زیات ده دا شی. اوس خو هغه رقم ترازونه سته، اوس خو د پیسو معامله ده او په دې باندې ځان ښه پوه کړئ دلته د دې آیت مراد شی ده. یعنې تا ته یو چا نوټ یې درکړو د 1000 روپو 1000 روپۍ یې درکړې یا 100 روپۍ یې درکړې، د هغه په مطابق چې کوم شی تا ورکړو هغه 2 نمبر تا ورکړو یا ناقص دې ورکړو یا د ایکسپایر ورکړو، نو په دغه آیت په زمره کې ته راغلی او کبایر ګناه کې ده. نو الله تعالی وایي چې کوم شی تا ته درکول سي، یعنی ته عدله بدلي کوي، نوټ یې درکړو پیسې درکړې هغه یو شی ته یو شی پې ورکوي، نو دا عدله بدلي ده. په دې کې ته باید مستقیم اوسې او په دې کې ته کمی ونه کړې. کمی څنګه کېږي؟ یا 2 نمبر شی ورکړي د 1 نمبر شي په قیمت باندې، شی ایکسپایر سي په هغه باندې نیو ډیټ لګولی او بیا په مارکیټ کې هغه شی خرڅ کړی. همچنان دا رقم په میډیسن کې 2 نمبري دومره زیاته سوې ده چې ولاکت انسان پوهېدلی سي چې دا 1 نمبر ده که 2 نمبر ده، او هغه شی چې سړی خوري هغه دوایي میډیسن هغه بجای چې دی ښه کړي دی نور هم خراب کړي. نو دا 2 نمبري بیا موږ وایو چې موږ خو مسلمانان یو او موږ باندې دا آفتونه ولې راځي، موږ باندې به څنګه نه راځي؟ کفار هم دي موږ نه په دې شیانو کې ښه دي، په دغو شیانو کې چې کوم دي هغه کې کفار هم دي موږ نه ښه دي. 2 نمبري کم سے کم نه کوي سته په هغو کې هم خو نه دومره داسې لکه څومره چې په موږ کې ده. واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم. ګوره چې کیل یې ورکوې میژرمنټ ورکوې صحیح صحیح یې ورکوه، چې کوم حق د هغه ورکوه او مستقیم یې ساته دا شی. ذلک خیر و احسن تعویلا. په دې کې لږ منافسې ده، په هغې کې هم برکت ده، هم هغه د تا دپاره د دنیا او په آخرت کې تا دپاره احسن ده، بهتره ده که ته علم ولرې.